دا وینه چې تی راځي او تاسو ته لیدی شي دا معده ده او دا په معده کې زخم جوړ شوی دی خو دا هغه زخم دی کم زخم چې ډیر زیات ټایم شوی وي کم ته چې موږ کرونیک یا میجر پیپټیک السر ویلی شو نو 15 داسې سیزونه دي چې دا په معده کې زخم راولي او کچېرې تاسو ته د دې 15 سیزونو معلومات وشي نو تاسو د معدې د زخم نه بچ کیدی شي کچېرې تاسو خپل احتیاط شروع کړئ نو د ټولو ناول ایش پایلوري جراثیم کم چې د معدې والا جراثیم دي د هغې د وجې زخم په معده کې راځي او دویم دا چې هغه میډیسن انسان استعمالوي کم چې دردونو دپاره کار کوي کم ته چې نان سټیروید انټي انفلامیټري ډرګ ویلی شي د دردونو خلاف په وجود کې کار چې کوي د هغې زیات استعمالو سره هم د معدې زخم راځي او دریمه وجې دا ده څوک چې شراب زیات څښي د شرابو د وجې هم په معده کې زخم راځي او څلورمه وجې دا ده څوک چې سیګرټ زیات څښي د سیګرټ د څښلو د وجې هم په معده کې زخم راځي ځکه چې د معدې والا کومه پرده ده هغه سیګرټ ځان سره خرابوي او کله چې هغه پرده خرابه شي نو بیا په معده کې تیزابیت زیات پیدا کیږي او کله چې په معده کې تیزابیت زیات مقدار سره پیدا کیږي نو بیا د زخم کېدو خطر شته دی او پنځمه وجې دا ده څوک چې ډېر زیات سټریس کوي یعنی ټینشن سوچونه فکرونه کوي او په مغزو باندې ډېر زیات سوچ فکر وروړي نو د هغې د وجې هم په معده کې زخم جوړیږي نو که چېرې تاسو د دې وجوهاتو نه خپله معده محفوظه ساتئ نو ستاسو معده به د دې زخم نه محفوظه وي نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډز سره شیر کړئ او دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ شکریه الله حافظ